زما نوي ولاګ ته په خیر راغلی. ښه نو له هر څه نه مخکې ټولو ته سلام علیکم. ښه نو ولاګ به شروع کړو له دې ځای څخه. نو ملګرو کابل په شپه کې ښه ښکاري او که په ورځ کې. بس نن مو نیت وکړو چې لاړ شم د احرار صاحب د مکتب په طرف. دلته مو د سهار چای نوشیجان کو. د سهار چې نه وروسته راووتلو د باندې تر څو د احرار صاحب د مکتب په طرف حرکت وکړو چې نن هم هلته د امتحان صحنه شروع ده او امتحان احرار صاحب په خپل لاسونو باندې اخلي. بس دلته د احرار صاحب کاکا جان موټر تیارولو، انجن یې چک کړو. له هغه څخه وروسته موټر یې راوایستلو تر څو د دوی د مکتب په طرف روان شو او بس موږ هم دلته موټر ته وختلو. بس په دې کې هم دا ځوان روان و د امتحان په طرف. بس دلته هم موږ له موټر څخه پیاده شولو چې کمپنۍ سړک دی او د دوی مکتب هم په کمپنۍ کې ده. دلته هم احرار صاحب غوښتل چې یو څه سامان راواخلي، مال چې لکه چې سمه خرچه راباندې کوي. خو هغه خبر نه ومه چې دلته یې راته چاکلیټ راواخیستل. نو ما هم احرار صاحب ته ډېر بدې کتل. نو په هر حال دلته هم د دوی د مکتب په طرف را روان شولو چې نوم یې مصعب بن عمیر دی. ډېر منظم او ډېر پاک شاګردان لري چې ټول یې هم درسخوانه دي. دلته هم را روان وم چې د بلې لیسې د هلکانو امتحان اخیستل شوی و او د بند طرف ته راوتل. نو دلته هم راورسېدلم مصعب بن عمیر خصوصي لیسې ته چې ډېر یو منظم او ډېر ښایسته ماحول لري. دلته هم احرار صاحب له شاګردانو سره ولاړ و او شاګردانو ورته ویل چې سوالونه خو سخت نه وي راوستلي. نو دلته هم راورسېدلو د مکتب حویلي ته. بس په حویلي کې هم شاګردان د امتحان لپاره ناست وو چې امتحان به څه وخت شروع کیږي. نو دلته هم احرار صاحب پارچې راواخیستلې تر څو د امتحان آمادګي ونیسي. بس نو دلته هم احرار صاحب امتحان شروع کړو او د امتحان صحنه یې آماده کړله. دا ډېر بانظمه، هوښیار او لایق شاګردان وو. دوی هم ډېر آرام ناست وو تر څو استاد یې ورته پارچې تنظیم کړي. صنفونه یې ورته ماشاءالله ډېر منظم او ډېر ښکلي ډیکوریشن کړي وو او ډېر منظم او ښایسته ښکارېدل. بس دلته هم استاد ټول سوالونه په ترتیب سره ټول ورته وویل. دلته هم راغلم یو بل صنف ته چې شاګردان یې ماشاءالله ډېر لایق وو او واقعا هم بااستعداده شاګردان وو. او ماشاءالله استادان هم واقعا ډېر بااستعداده او تکړه استادان وو چې له شاګردانو سره یې ډېر کومک کوو او ډېر په خوش اخلاقۍ سره یې شاګردانو ته سوالونه ښودل. استاد په ټولنه کې د پلار حیثیت لري نو باید د هغه ډېر احترام او ډېر قدر وشي. استاد د یو ټولنې رهنما ده چې ډاکټر، انجینر، پولیس، هر څوک چې ده د ده د لاسه او د ده د برکته منځته راځي. او دلته هم راورسېدلو یو بل صنف ته چې هغه هم واقعا لایق شاګردان وو. استاد یې مشغول و چې دوی ته سوالونه ووایي او سوالونه یې ورته یو تشریح کوو. یو شی چې زما توجه د مکتب ته ډېره واوښتله هغه د دوی نظم او د دوی ډسپلین و. او هغه بل څه چې ماته ډېر خوند راکړی هغه د دوی د صنفو ډیکوریشن و چې واقعا ډېر ښایسته یې جوړ کړي وو. تاسو دا کتلی شئ او ریل یې هم په دیوال باندې رسم کړی چې ډېر ښایسته ښکارېږي. دلته هم تاسو ګورئ د ځوان لومړی پارچه راوړه چې
چې احرار صاحب ته تسلیم کړه. دلته هم د مکتب محترم مدیر صاحب هم راغی تر څو صنفونه په خپله وګوري او د صنفونو حال چک کړي چې کوم شاګرد خدای نخواسته نقل ونه کړي. نو دلته هم مدیر صاحب په خپلو صنفو باندې ګرځېدو. دلته هم مدیر صاحب راته مخکې شو، وایي راځه چې د نورو صنفونو حال چک کړو. نو مدیر صاحب هم هر صنف ته جلا جلا ورغی او د هر صنف حال یې چک کړو. د مدیر صاحب واقعا اخلاق ډېر خوشاینده او ډېر ښه اخلاق یې درلودل چې ماته یې واقعا ډېر زیات خوند راکوه. تاسو د خوی او عادت تاسو خپله لیدلی شئ چې لاسو کې چوکۍ اخیستې او شاګردانو ته یې تسلیم کړلې. او دلته هم راغی د بل صنف ته تر څو ټول شاګردان چک کړي او د ټولو احوال وګوري چې کوم شاګرد هم سوال یا سخت نه یا کوم مشکل پکې ونه لري. له مدیر صاحب سره مو په راتلونکي برخه کې ډېرې خوندورې خبرې درلودې. بس د دې صنف شاګردانو امتحان هم انګلیش و چې واقعا د یو شاګرد خط ماته بیخي زیات خوند راکو او ډېر ښایسته خط یې ده. تاسو یې خپله هم لیدلی شئ. ډېر خوندور او ښایسته خط باندې یې خطاطي کړې ده او خط یې لیکلی. بس نو مدیر صاحب ویل وایي راځه چې له باندې د حویلي احوال هم وګورو. نو چې کله راووتلو نو ډېر ښایسته او منظمه ځای ورته جوړ کړی و او ډېره ښایسته فضا یې درلوده ځکه چې د ونې سیوری و او ډېر ښایسته باد هم دلته لګېدو. یعنې واقعا دلته امتحان ډېر خوند کوي تر څو شاګرد په ارامه فضا او ښایسته ځای کې امتحان ورکړي او خپل ذهن په کار واچوي چې تر څو د امتحان ټول سوالونه یې ذهن ته راشي. بس دلته هم استاد ذبیح الله هم نور شاګردانو ته سوالونه ښودل چې څنګه سوالونه راغلي دي. نو دلته مې استاد ذبیح الله ته ویل چې څنګه دي شاګردان امتحان څنګه ده؟ وایي ډېر ښایسته او غوره امتحان ده. نو دلته مې هم له مدیر صاحب سره ښایسته خبر درلودې. علیکم مدیر صاحب، څنګه یې ښه یاستئ؟ وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله تاسو ښه یاستئ؟ ملګري ښه دي؟ شکر. د ستاسو د لیسې نوم؟ زموږ د لیسې نوم مصعب بن عمیر نمبر 2 ده. بالکل. شان د کمپنۍ کې قرار لري. تقریبا 30 شاګردان لري الحمدلله. تر اوسه د امتحانونو جریان ډېر ښه روان ده. تاسو هم کولی شئ چې وګورئ دې ځایونه. و موږ صحنه ولیده ماشاءالله ډېر منظم شاګردان لرئ تاسو. که دا راته ووایئ چې دلته تاسو شاګردان څومره تعداد ته رسېدلي دي؟ څومره شاګردان لرئ تاسو؟ موږ فعلا 380 شاګرد لرو په دې مکتب کې. ښه، ډېر ښه. له نرسري نه تر 11 ادرس که یو وارې بیا راته ووایئ. د دې ادرس د انګلیشان دغه شهرک د مدینې په نامه یادېږي او دا مخامخ چې تاسو ګورئ دغه د ښاروالۍ ګودامونه دي. نو په دې سره هم ملګرو ما هم له مدیر صاحب څخه او له ټولو استادانو څخه مې خدای پاماني راواخیستله او کرار روان وم. په موټر کې کېناستم تر څو د کورسنګي په طرف حرکت وکړم او د خپل کور طرف ته لاړ شم. بس دا هم ملګرو د نن ورځې ولاګ. که مو ویډیو خوښه شوي درسره لایک او فالو مې کړئ او دا هم حتما راته ووایئ چې څه نیمګړتیا درلوده او څه مې باید کړي وای. نو